السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو نن در ډیر غټ مهم او د خوشحالۍ نه ډک خبر لرم. د هندوستان کرکټ غوره لیګ IPL بولی ته 20 ورځې پاتې دي چې 2020 کال سیالیو ته لوبډلې خریداري وکړي. سنرایز حیدرآباد لوبډلې محمد نبی، راشد خان او کنگز 11 پنجاب لوبډلې بیا مجیب زدران له ځان سره ساتلی دی. بل خوا د خوښۍ نه ډک خبر دا دی چې زموږ څلور ځوان لوبغاړي هم د ازموینې لپاره غوره شوي ترڅو په ازموینه کې بریالي شي او IPL کې خپل ځان ته ځای جوړ کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلو لوبغاړو نور احمد لکړوال، نوین الحق، رحمان الله ګربز او کریم جنت نن د هندوستان کرکټ غوره لیګ سیالیو IPL لوبډلې راجستان رویالز لپاره په یو تمرینی لوبه کې لوبیږي ترڅو د هند غوره لیګ راتلونکي پړاو ته د دې لوبډلې لپاره غوره شي. بل خوا ویل کېږي چې راتلونکي IPL کې د قیس احمدي او نجیب زدران د لوبېدو چانس هم ډیر دی. تاسو څه فکر کوئ چې د کوم ځوان لوبغاړي چانس به سږ کال په IPL کې زیات وي؟ خپل نظرونه راسره لاندې کمنټ کې شریک کړئ.